بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام دا رب العالمین لوی احسان دی چې مونږ اول خو انسانان پیدا کړیو ولی انسان په دې ټولو مخلوقاتو کې اشرف المخلوقات دی او چې څومره مخلوق په مخ د ځمکه تاسو وینئ او ګرځي منډې ترړې وی دا عالمین د خدمت لپاره پیدا کړي که
مونږ انسانان نه وي پیدا کړي او خرې پیدا کړي وي بیا به م څه کول. خر ته وګورئ بوج پې د پاسه پروتي او چوکاو لښته یې ورته لا بیلې نیولي و دربی یې، نه د تړلو ځای معلومي او نه د ګیا د خوراک ځای معلومي. نو که مونږ خره پیدا وي نو مونږ الله سره جنګ خو نشو کولی. که مونږ سپي پیدا وي یا خنزیران پیدا وي یا سنډاګان او غویان پیدا وي نو مونږ خدای سره جګړه کولی شوه. نو اول خو د الله لوی احسان او فضل په مونږ دا دی چې مونږ رب العالمین انسانان پیدا کړي یو. په خپله خوښه خپل کار کوو، جامه اغوندو، بستره کې سملو، د خپلې خوښې خوراک خورو او د خپلې خوښې څښاک کوو او د خپلې خوښې ځای کې ملاسته کوو. بیا دویم نمبر الله په انسانانو کې په صحت الله روح پیدا کړي یو. کم خلک چې په صحت نیمګړي دي، د چا غوږ نشته ته ورته یو سوی هغه په بل انورې خوار، د چا جبه نشته هغه ته به څونه تکلیف وي لکې چې کومه خبره یې ښکاره کولی نشي، او د چا سترګې نه هغه خوار په څونه تکلیف وي زړه کې به یې دی چې دا فلانکې به څنګه یو فلانکې به څنګه. په سترګو نابینا یو حافظ صاحب و د هغه نه مې تپوس وکړو، مې ستا په زړه څه ارمان دی؟ د قرآن شریف حافظ م او د قرآن شریف درس یې م کوو. مې تا باندې د الله دا فضل دی ځکه سترګې نشته خو د قرآن خدمت د نه الله اخلي. خو مې پړه د څه ارمان دی؟ عجیبه ټکې ما ته ووایي، وایي زما پړه دا ارمان دی چې دا سور رنګ به څنګه یو دا شین او سپین به څنګه لکلک او نرم خو په لاس معلومولی شم، رکوټ او غټ په لاس معلومولی شم، ګرمي یخني په وجود معلومولی شم، د انسان سره خبرې په ژبه کولی شم، اواز په غوږ اورېدی شم. خو دا رنګونه لیدل چې سور رنګ دی او دا سپین دی او دا شین دی او دا سور دی زه چې دا بسي، دا ګورې ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ارمان د انسان په اړه کې پروت دی. خو الله که یو انسان په دې نعمت نه دی ورکړی، خو حدیث پاک کې راځي حضور پاک فرمایي چې دې په دې تکلیف صبر وکړي د اړوند انسان، نو الله به د دې تکلیف په عوض کې جنت ورکړي. دا لوی غنیمت شو. خو بیا هم د انسان د وجود د اندامونه د انسان دپاره لوی نعمت دی. په لاسو خپو څوک شلي تپوس دی وکړئ څونه غریب ته تکلیف وي. او یا که یو انسان لیونی د دماغ خراب دی، هغه غریب څونه په تکلیف کې مبتلا دی، نه په ښه بد پیږي او نه په بد پیږي، نه په اودسماتي پیږي او نه په غټ اودسماتي او نه په رکوټي پارسه خاندي. نو دا د الله فضل چې مونږ انسانان او د انسانانو نه پس پروردګار مونږه په صحت باندې روح پیدا کړي. دا ګورې د الله ډېر لوی فضل او کرم چې په صحت مونږ ناقص پې بیا بسو، یوازې مال او دولت خو نه دی. یو سړي به سوال کوي خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي، نو هغه سره ملاقات وشو د انسان په شکل. وی ته حضرت خضر یې؟ وی شکر دی خدای زما سوال قبول کړ. وی ولې دې زه د خدای نه غوښتم؟ وی دې له مې غوښتې چې زه زما پړه کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وې او خدای پاک زما هغه سوال قبول کړي. وی وایه شابه ته دعا کوه زه به پې امین ویم خدای به یې دله قبلوي. وی ښه چې ما الله مالدار کړي، ډېر دولت خدای راکړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کړي. حضرت خضر خو خیار دی، هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه
او تا ته چې کم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري د هغه نوم راته وښایه چې خدایه داسې مې کې، نو زه په یمین ویم اقسې به شي. سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم، زه وګرځم. دې ګرځېده چې یو مالدار به یې کته د هغه نه به یې تپوس کو، هغه به ورته پام کو وګورې ما وله ورنه کې خوله کې زما په شان که شوې په مصیبت باخته. ولې یاره ما ته خو ټیک ده چې مال ډېر دی خو بچي مې لوفران دي. بل به وي ما ښځه کې دا نقصان دی، بل به وي زما دشمنۍ او طرفګنۍ ډېرې زیاتې دي. یو سړی ایسۍ که د زرګرۍ په بازار کې چې لاس یې په سرو په سپینو کې پروت و او نغدي روپۍ م ورسره ډېرې وې، دی ورته ولاړو په ټول بازار کې ورته دی مالدار ښکاره شو. یاره وی دا څه خوشحاله دی، ګوره بلا نوکرانې دي او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي، که داسې شوم بس دا مې کامیابي ده. هېره ورېږه تپوس خو ترې وکړه چې مازدیګر ماښام شو، دوکاندار زرګر دکان بنده و، دی ورغی وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې د څه غرض؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پیښ کې ابېګا راغلي. هغه ته مې وویل چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته په یمین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کې نو موږ به د له دعا وغواړو هغسې به شي. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې، نو ته راته خپل نوم هغه چې تا ورته یاد کړم. وی خدای ظالمه ما یاد نه کې وته، عمر به دې په مصیبت. هغه څنګه؟ وی راشه چې زه درته خپل خوراک وښیم، دې پیسو دولت ته مې مه ګوره، خپل خوراک درته ښیم. نو چې خوراک یې ورته وښو نو د وربشو سپوره ډوډۍ او سپوره ښوروا وي دا زما خوراک. دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي، خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي. که د غنمو ډوډۍ خورم نو بیا د خبرو د کولو نیم، که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعمت خورم نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم، د پاسېدو نیم متیاج او دستون رانه په کټ کې بیږي. دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپورې اوبه زما خوراک دی. اوس خوښه ده که زما په شان ژوند غواړه او که نه غواړه. حیران شو چې خدایه اوس څو غواړو. په لاره را روان دی یو سړی دی خو خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي. یاره وی دا جوړ ډېر مالدار معلومېږي، ځکه دا مالداران مې ټول وکتل او ټول خفه دي. نو واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی. مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره. نو چې کم مالدار ګوري د چا د ښځې نه فریادي خفګاني جوړی ورسره نه، د چا د بچو سره، د چا د ګاونډي سره، د چا بله مقدمه، د چا بل غم، د چا صحت کې نقصان. دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومېږي. چې ورغې وروره وي ته لږ دی خواشم، وی ډېر خوشحاله نه، وی ډېر زیات، وی ډېر مطمئن، وی زما په شان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه نه. زه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله وده شم نو چې کله مې غواړي را پاڅېږم، او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي نو ایثار پرې نه یم، هره ډوډۍ خورم او ښه مې وجود ته مې وګوره او د منډو ترړو ته مې وګوره، ډېر زیات خوشحاله. مال بدې هم ډېري که نه، تپوس خو دې د هغه خپل مسلې هم کوي. مال دولت بدې هم ډېري که نه. وی مال څه ته وایي؟ وی دا دولت پیسه نه ده، خواشه مړه مال دولت که مې وی بیا مې دا خوشحالي کوله نشته. مال دولت نشته. وی ژوند دې څنګه تېرېږي؟ بس غصه شو ورته. وی ژوند په مال نه تېرېږي، د الله په ورکړه تېرېږي. د رزق ذمه داري دا په مال کې نه، دا الله غشتې ده. نه مې پټې شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکري شته، او چې کم وخت د ډوډۍ راشي نو ما ته الله ډوډۍ تیاره برابر کړي. دا ګورې حقیقت. روزي څوک ورکوي؟ دا رب العالمین ورکوي. د روزه اختیار د رب العالمین سره دی، د الله سره دی. زمونږ دا یقین نشته. مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړه او څه مو نه ګټل څه به خورو، او که دا دکان مې کولو نه که نو څه به خورو.
بېشک دا اسباب دي دا به استعمالی الله بې سبب هم در کولی چې خدا اسباب دي دا به استعمالی خو یقین به په دې نه ساتي یقین به په الله ساتي که یقین دې په دې اسباب وساته دا ګناه ده د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو ماشوم لوی شو نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې زه دا ماشوم د ده پوره عقیده په الله پیدا کوم چې د ده پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا ماله ژوند او دا مرګ او دا بیماري او دا روغوالی او دا رزق او ډوډۍ یو الله راکوي بس مور وه بس هوښیاره ښځه وه بچی دی دا یقین جوړو چې دا عقیده جوړه کړم او د یقین په الله جوړ کړم نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ بچې چې دې پخه به د پوه شو وی بچې ډوډۍ خو الله ورکوي ما نه مه غواړه الله نه غواړه مور ورته وی هغه بچې ورته وی مورې الله کوم ځای دی هغه پته نه وه که الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم وی بچې الله هغه ذات دی چې تا وینې او تی نه وینې ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اوري او چې ته ترې څه غواړې درکوي به وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم وی یا الله ما ډوډۍ راکړي الله به ډوډۍ درکوي یا الله ما له جامې راکړي جامو ته رجس چې الله به جامه درکوي اوبه غواړې نو یا الله ما له اوبه راوکړه الله به اوبه درکوي نو دې مور به ورسره دا چل کړی چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټی ښودې وه د ترکارۍ سره چې ته بلستن کې نغښتې چې ته په تاخچه کې کله په المارۍ کله یو ځای کله بل ځای د هغه یقین یې جوړو نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه ده به وی یا الله ما له ډوډۍ راکړي نو مور به ورته بچې الله چې سینګ پټ دی ګوره ډوډۍ هم پټوي کوټه کې وګوره نو درته به یې چېرته یو ګوټ کې ښودي نو دې چې به لاړ او بلستن به یې وکته تولۍ به یې وکته ډوډۍ به پکې د انګولي سره پرته وه مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته یې ښودې ده وګوره بچې ما درته نه وي الله چې سینګ نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري پټ یې ښودي پټ دی الله چې سینګ پټ دی داسې درته ترکاري هم پټ یې ښودي میوه مورې بابا نه نه ګورې مونږ ته به چغې نه وی تا ته مونږ چې الله نه غواړه یا الله ماله پلان کې میوه مور به یې غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او راوبوته بچې الله نه دې څو غوښتل ما خو ته میوه وغوښته ورشه وګوره ته به یې پټه یې ښودي که دې به ورغې سامان به یې لټو هغه میوه پکې پیدا شو چې کله به یې جامې خیرنې شوې لمبل به یې مورې لامبم ښه ډېره ښه ده یا الله ماله جامې راکړي نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې ښودې وي بچې الله نه دې جامې وغوښتې او بې ورشه نو الله به درته چې ته پټې ښودي که دې به ورغې چې صندوق یو غیره څه به یې وکتل جامې به پرتې وې اوچتې به یې کړې د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ ماله جامه ماله پیزار ماله دارو دا ټول الله راکوي دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټې ږدي او مور به ورته راسې دونه پټې ښودل چې دا یقین په رب العالمین پیدا شي خو چې کوم څیز ته به یې ضرورت و مور به ورسره دا چل ول کو هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښیي وی الله چې تا له ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره خشته ډوډۍ به درکوي مورې الله مې په څه خوشحالېږي وی بچې چې د سکول نه راشي د مدرسې نه نو دقسې اودس وکړه چلې ورته وخو بیا داسې چاره دام وکړه او بیا دا جانماز راواله دا موسله دا قبلې ته ودروه او د مونځ چلې ورته وخو مونځ وکړه یاره بچې چې ته دا چل وکړې او مونځ وکړې او د مانځه نه پس دې دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته یې وغواړئ دومره خشته څیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې د بچي هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په مصله به ودرېد په جانماز مونځ به یې وکړه الله ته به یې لاسونه پورته کړل یا الله ماله ډوډۍ راکړي نو مور یې هوښیاره وه د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټه ښودې وه د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه او ډېره میوه یې ښودې وه دې به ورغی به مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه یې ښودې ده بچې ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحالوي ګورې دا حقیقت یو ځل یې مور چېرته تلې وه خپلوانو کره یېره یوه خبره انسان دې یېرېږي غرمه شوه را یاد یې شو اوه زما ماشوم خو له مدرسې نه راغلي
نن خو ورته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې دا څه وشو؟ ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي او مونځ به هم کړي او چغې به م وایي چې یا الله ما له ډوډۍ راکړې، او ګرځي به په بړستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري، او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی اخی. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته څونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته څونه چغې والي او څونه جړا به یې کړي. نو ما نه خو نن ير شو، یا خدایه دا څه وشو؟ هغه خپلوانو کره و هغه هر څه په ځای پرېښودل او پړونې بورقۍ را په سر کړه. هغې وایي څه کوې ته به مونږ کره نه نه وایي ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او ير مې دی. هغې ته ال نه وایي هغه ماشوم له ځم، ماشوم به مې څه کوي؟ را منډې را منډې را منډې. اوس ماشوم راغلی دی، پوټې بچې دی، پوټې بچې چې څنګه راغلی دی. مور خو یې کور نشته، ورته پته وه چې خپلوانو کره تللی ده. چې څنګه راغلی دی هقسې خپل استنجا او خپل چارهدام یې کړی دی، خپله مسلۍ راغوښتې ده، په هغې الله ته یو 2 رکاته مونځ کړی دی، خپل واړه پوچیني لاسونه الله ته نیولي دي، معصوم لاسونه. یا الله ما له ډوډۍ راکړي، لکه څنګه چې به یې مخکې کول چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستن یې لټولی ده. بهترین قسم ډوډۍ ورته پرته ده، اعلی قسم بهترین قسم ترکاري ورته پرته ده، د میوو سره ډکه خوانچه ورته پرته ده، هغې راغښتې ده ورته ناست دی، ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غار څه خوړلي دي. دقه کې مور راننوتې ده. بچې ته راغلې او مور یې زه خو رالم، ډوډۍ څنګه شوه؟ ډوډۍ مې مور وخوړه. څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه؟ ولې مورې تا ما ته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې؟ ما خو مغه خپله طریقه وکړه که نه، خپل مونځ مې وکړه. الله یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی. بچې هغه څنګه؟ نو مونځ مې وله وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړم وایي بېبي چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې. ته راشه وګوره خوشبویي ته ځي، او داسې میوې یې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې. خوشبویي ته ځي مورې. نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی، خدای خبر مونځ خو وله ارزل کو او دعا خو هر وخت غواړم، خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی. داسې ډوډۍ راشه مور او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدلې او خوشبویه ته دي خوشبویه. بس مور یې پوه شوه، مور یې پوه شوه چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچي د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده. بچي واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده، بس الله سره اوس نسبت ولګېد. مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول، پټ پټ به یې ورته شی ښوده، بس د هغې ضرورت ختم. بچي اوس په دې ډو پوه نه دی چې دا کال 6 میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه یې ښودې ده، د هغه هم حقه یقین جوړ دی او تر مرګه پورې د هغه هلک الله سره هم حقه نسبت وچلېد چې څه به یې غوښتل د الله نه 2 رکاته مونځ کوه، لاس پورته کوه، پروردګار ورکوه. د بیبي مریم قصه ستاسو مخکې نه قرآن وایي، زه خو نه ویم درته، قرآن شریف وایي چې کله به د الله د حضرت زکریا علیه السلام کوټې ته ورننوته، یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بیبي مریم پیغمبره خو نه ده، د الله نیکه بیبي ده، ولیه ده ولیه. نو زمونږ د خلکو دا سوچ ته چې کني زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا ګنې په پیسو کې ده، نه دا د چا له طرف نه ده؟ د الله د طرف نه. نه هغه هلک چې د سره میلاو شو ورته یې ویې چې ته دومره خوشحاله وي پیسه څه ته وه؟ زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکوي او خشته ډوډۍ راکوي، چې کله غواړم اوبو ته مې جد شي اوبه راکوي او جامه راکوي، زه په پیسو څه کوم؟ پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم، بې پیسو یې مال الله راکوي که نه؟ وی ته څه کار کوې؟ وی ته څه کار کوې؟ وی زه څه هېڅ هم نه کوم. نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه؟ وی هغه الله چې ما له رزق راکوي او ما له ډوډۍ راکوي او ما له جامه راکوي، هغه الله یادوم، بس نور مې څه کار نشته. چې ماښام شو حضرت خضر علیه السلام راغی، د سره ملاقات وشو. هلکه وی نوم دې یاد که د یو مالدار، ښایي هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا دله وکړم چې خدای پاک دې هغسې کړي. وی بس مالداران پرېږده. وی څه وی؟ وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین ووایه چې خدای قبوله کړي.
اسه وی یا الله زما په جبه خپل ذکر جاری کی او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کی بس. او حقیقت دا چې د انسان په جبه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب. ډوډۍ سره پاره چړه مطمئن شي، مال سره پاره چړه مطمئن شي، د الله په ذکر او په یاش با فذکرونی اذکرکم. قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې زه به تاسو یاد کم. نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادوي، د الله یاد اوهو هلکه وایي زما نوم بادشاه غشتري، بادشاه یاد کړی، نن پلانکي خان زه یاد کړی، نن پلانکي مالدار سړي زه یاد کړی. نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړي، د دې نه لوی سعادت بل شته؟ فذکرونی ما یاد کې اذکرکم زه به م یاد کړم. حدیث کې راځي ته به مې په لسو کسو کې یاد کې، زه به دې په زرګونو فرشتو کې یاد کړم. ته به مې په یو ډله کې یاد کې، زه به دې د دې ډلې نه په بهترینه ډله کې یاد کړم چې هغه د ملایکو مقربینو ډله ده. او د الله یاد بیا په غضب نی، د الله یاد د الله په رحمت سره. نو مال دولت څه شی نه دی، نعمت کې چې په صحیح طریقې وګټې او په صحیح طریقې خرچ کې. نو د الله یو فضل خدا چې انسانان، او د الله دویم فضل څه دی چې بیا روح پیدا کړي، دریم فضل یې څه دی چې مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. که مسلمانان نه وي او کافر پیدا وي بیا به هم څه کول. ډېر خلک دي د دنیا مالداران او په قسمت کې کلمه نشته، کافران دي. مال زیات دی، دولت زیات دی او کافران دي، مسلمانی نشته. د پیغمبر او د خدای دشمنان دي، رنګونه خشته دي، موټر دولت ورسره شته، د دنیایي خواهشات څه حد او اندازه نشته، ایمان نشته. دا د الله ډېر لوی فضل او کرم دی چې الله مونږ ته ایمان راکړي، او دا زمونږ کمال دی د الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به بعضې خلک راتل، هغوی به ورته وي ځان به یې دغه کوو چې مونږ خو دې مونځ کوو، مونږ خو روژه نیسو، مونږ خو صدقې ورکوو، مونږ خیراتونه کوو، احسان به یې راوړو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلموا. خلک په تا د احسانات کوي چې مونږه مسلمانان یو، اسلام هم راوړی. قل لا تمنوا علی اسلامکم. ته ورته ووایه چې په ما د خپلې مسلمانۍ احسان راوانه اړوئ، دا پرزون احسانات په ما مه راوړئ. اسلام د عمل نوم دی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی زما احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سره سپین خلک مې پرېښی دی، او ستاسو په دې زړه او په دې سینه کې مې د ایمان غوندې لوی نعمت ورچولی. بل الله یمن علیکم. الله در باندې خپله پرزونه او احسان درړی. نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کو چې الله موږ له د شکریې توفیق راکړي. دا د الله فضل او کرم. د ډېرو خلکو دا قسمت نشته. حضرت موسی علیه السلام قارون د هغه دشمن دی، د خاندان نږدې سړی خو دشمن. د بعض انسان دا حسد او بغض پیدا کېږي چې د پلانکي سړي ته دا عزت ولې ورکړه، په دې ډېر لوی بغض پیدا کېږي، حالانکه د عزت او ذلت د الله په اختیار کې. نو موسی علیه السلام ته رب العالمین پیغمبري ورکړه، دا لوی عزت دی. علم خدای ورکړه، تورات الله ورکړه، خلکو به تابعداري کوله. د قارون دا خبره بدي شوه، حالانکه قارون له د هغې په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړی، ده له یو نعمت هغه له بل نعمت. دومره پیسې وې د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس نشوې وړی، یو ډلې به وړی. دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولی نشوې. نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به یې څومره وې، او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره و. په کار دا و چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړی. ګوره چې فشکرو لی فذکرونی اذکرکم وشکرو لی ولا تکفرون. ما یاد کړه زه به تاسو یاد کړم. وشکرو لی زما د نعمت شکریه ادا کړئ چې وایي زه مسلمان یم، وایي الحمدلله، دا شکریه شو. خدای مال درکړي، وایي الحمدلله. الله اوبه درکړي، وایي الحمدلله. الله علم درکړي، دی شکریه ده، وایي الحمدلله.
نو قارون له الله دونه مال ورکړه، پکار دا وه چې د هغې شکریه ادا کړو چې الله دا مال خو تا راکړه. په موسی علیه السلام یې لګولې وي، په مسلمانانو یې لګولې وي. نو دی و منافق، ظاهر کې خو د موسی علیه السلام تابعدار و، په هغه ایمان راوړی، خو د نه منافق وړنه هغه سره بغض او حسد. یاره چې د موسی علیه السلام د عزت په پسه کم کم او خپل عزت په پسه زیات کم، نورونو دا څوک نشي کولی کول. عزت او ذلت تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت او ذلت د الله د طرف نه دی، دا د انسان په وس کې نه دی. یو ښځه ولمسوله، هغې له پیسې ورکړې، غریبه ښځه وایي چې کله موسی علیه السلام تقریر کوي نو ته به پاسې او په موسی علیه السلام به الزام ولګي، تا له به دومره پیسې درکړي مجلس کې او بس بیا به ته ځې. په دې مطلب دا و چې موسی علیه السلام باید د الزام دا ښځه ولګوي چېرې موسی علیه السلام ما سره دا بدعملي کړې ده یا دا مطالبه رانه کړې ده، نو د خلکو به د نړه تور شي او ما سره خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو د مجلس کې ناستو بني اسرائیل هم ناستي، په زرګونو خلک را ناستي، ټول ناستي. موسی علیه السلام تقریر کوي، دې کې دا ښځه پاسېده. چې پاسېده موسی علیه السلام ته وکتل، لږ ساعت ولاړه و، ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي ښځې ولې پاسېدې او بیا کېناستې؟ یاره وایي یو خبره مې کوله خو. وایي وایه څه خبره دې کوله؟ وایي نه نشم کولی. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی ښه صاحب رښتیا ووایم او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، ما له ډېر لوی دولت منلی دی چې تا له به دومره پیسې در کوم او ته په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې دپاره راغلی وم چې زه پاسم او په ته الزام ولګم، خو چې ودرېدم او ستا د خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل، زړه مې ویرېده چې بندې دا سینګ سړی دی، ده دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي، که په دې انسان د الزام ولګو خدای دې رونه نیسي. ویرېدم ورپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړی شوې. وی ښه قارون داسې ویلي دی. وی او قارون ته وی پاسه، چې وی پاسه الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښه د ځمکې اختیار زما وي او بس ځمکې ته یې حکم وکوي دا قارون راکاږه، د دې کونډو کونډو یې راخته. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف که زما توبه را بیا به نه کوم. هله ما معاف که، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف که. ځمکې ته وایي راکاږه، هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې چې ځمکې ته یې حکم وکړه تر نامه پورې راخ که. دې بیا چغې وایي چغې وایي چغې وایي، وایي راکاږه، چې بیا راخ کړه دې سینې پورې ځمکې راخ که. بیا دې چغې وایي ای موسی معافي غواړم، معاف مې که، بیا به نه کوم. وایي راکاږه، ځمکې نور هم راخ که. نبی علیه السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي، په دې پونده باندې په دې ځمکه کې تاویږي او ورو ورو ښکته دي. دا وله رب العالمین یو عذاب مقرر که، په قلار قلار ښکته روان دی، ځمکې غیب که. ګوره د الله د نعمت شکریه پکار وکه نه وه پکار، شکر ادا نه که او د هغې دومره ناشکریه وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول. الله سزا ورکړه. لیکن دویم ټکي ته مو ګوره، رب العالمین موسی علیه السلام ته موسی دشمن دې څه شو؟ وی الله ځمکې راخ کې غیب شو، تا ته پته ده. وی چغې خو یې درته ووالې معافی خو الله وی معافی خو یې ډېرې وغوښتې، لږ الزام یې لګولو، زه خو تا بچ کړم، ستا په فضل الله بچ شوم، ګنې د لږ الزام لګولو. وی ای موسی څلور چغې درته ووالې، که ما ته یې دا ړومبی چغه والې وي فورا مې معاف کوم. فاسکروني اسکرکم، څلور چغې درته ووالې، رحم دې پرې رانغی. او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله ما یاد کړې، زه به تاسو یاد کړم. الله ډېر رحیم ذات دی. وشکرو لی، او زما د نعمت شکر ادا کې، کم نعمت چې الله درکه. ولا تکفرون، زما د نعمت ناشکري مه کوئ. ولا ان شکرتم لازیدنکم، که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه الله وی نور به درته زیات کم. او شکر خو په نعمت کېږي. وی د الله نعمت شته که نشته؟ ما درته وی غټ نعمت دا چې موږ انسانان پیدا یو. که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو، جنګ هم کولی شو الله. په صحت الله روغ پیدا کړي. او دریم الله مسلمانان پیدا کړي. او مسلمانۍ کې بیا د ټولو نه لویه خبره
د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا وي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړی ده. قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاکه که د آخر زمانه پیغمبر دی راولېږه. الله ته دا میثاق اخیستی دی، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو وی بالفرض او د آخري زمانه پیغمبر راغی نو تاسو به په هغې ایمان هم راوړی او د هغې امداد به هم کوئ، نو خو امتي شو که نه که دغه زمانه کې راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله ذوالجلال، حدیث اوږد د بخاری شریف کې شته خو زه به یې راته خلاصه او حاصل ویم، وی نیم جنتیان د جنت نیم خلق نیم جنتیان به زما د امت نه او دا باقی نیم به د نورو ټولو امتونو نه به شریکوي. او تاسو ته پته ده چې ستاسو تعداد څومره دی او د نورو امتونو څومره دی؟ وی ستاسو دا تعداد د نورو ډلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا چې یو سپین ویښتي، دومره نور ډیر دي. د سپین غوی په شا چې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډیر دي. نو چې نور دونه ډیر شو اندازه ولګوه، نو په کار دا وه چې جنت کې هغه خلک بیا ډیر زیات وي که نه، وی نه نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې، نیم په نیمه د نورو امتیانو نه وي. دا د رسول الله مبارک برکت. وی الله راته د قیامت میدان وښو، دا حشر میدان وښو، محشر. و یو پیغمبر به روانو، یو ملګری به ورسره یو امتي، بل پیغمبر سره به دوه روانو، څوک به یوازې روانو. لویه ډله مې وی ولیدله، بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه مکمل ډکه کړې. وی ما وی چې دا جوړ زیم او زما امت دی. تپوس به مې کو ده جبریل علیه السلام نه، هغه به راته پلان کې پیغمبر دی. وی مې چې دا به زیم ځکه خلک ډېر زیات دی. وی ما تپوس وکړو چې جبریل علیه السلام نه چې دا د چا امت دی؟ وی دا موسی علیه السلام په خپل امت کې روان دی. وی ما چې دا خو ډېر خلک تېره ده. وی دې کې چې مې وکتل یو بله ډله مې ولیدل چې د اسمان دا ټولې غاړې ډکې کړې وې، دومره و چې د شمېر نه زیات و، د هغې په نسبت ډېر زیات و. وی مې چې دا څوک دی؟ وی دا ستا امت دی. د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا نه. دا د الله فضل شو که نه؟ مونږ چې صدقه وکړو، خیرات وکړو، نو څوک یې وخوري؟ ته یې وخورئ، ستا بچي یې وخوري. صدقه په خپله هم خوړی شي، بچي دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. بني اسرائیلو چې به صدقه وکړه پخوانو امتونو، بیا په خپله نه خوړه، ګډ به یې لال که، غنم جوار به یې صدقه کول، نو یو به یې چې په غر یا په غونډۍ یا په یو میدان کې به یې کېښودل. نو چې اور به راغی او صدقه به یې وسوځوله، اور به وخوړه، دا به ردې نښه وه چې دا صدقه قبوله ده. او که اور به رانغی صدقه به یې ونه خوړه او به یې نه سوځوله، دا به ردې خبرې دلیل و چې دا صدقه قبوله نه ده. د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت و. قابیل او حابیل چې صدقه وکړه، نو قابیل څخه غنم راواغېشتل، هغې کېښودل، او حابیل ګډ راوسته لالې که او کېښود. اور راغی، د حابیل هغه ګډې وسوځوه او د قابیل هغې ونه سوځول. آدم علیه السلام ورته وایي ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده. نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړی، اور به سوځولې، په خپله به یې نه خوړی. او زمونږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره، صدقه اور نه سوځوي. صدقه به یا ته خورې، په خپله هم خوړی شي، بچو باندې هم خوړی شي، ښځه دې هم خوړی شي، دوستان دې هم خوړی شي، مالدار هم خوړی شي، غریب هم خوړی شي. نفلي عامه صدقه. نو دا د نبي علیه السلام برکت شو که نه شو؟ چې کوم سړی به مرتد شو، کافر به شو، ابه واپس مسلمانېده، نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده. د بني اسرائیلو متعلق الله نه فرمایي فقتلوا انفسکم، ځان به یې وجه، هله به یې توبه قبلېده. چې سړی به مرتد شو، کافر به شو، او بیا به یې توبه ایسته، توبه به یې دا وه چې ځان به یې وجه، هله به الله معاف کو. او زمونږ په امت کې
که یو سړی مرتد شي الله دې مسلمان وساتي او یا کافر شي او بیا ایمان تړه کېږي نو بس کلمه د شهادت به وي واپس مسلمان شو. دا د الله فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېده، خاص ځای کې به یې مونځ کو، خاص عبادت خانه کې. مونږ چې مونځ کوو نو په جومات کې مونځ قبلېږي، که عذر درته په خپل کور کې کوه هلته هم قبلېږي، که چېرته وخت در باندې تېر شو او د پټي په پوله ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي، چې ځای پاک وي اودس دی وکړه او جامه دې پاک وي هر ځای دې مونځ قبلېږي. دا د فضل شو که نه شو؟ هغې چې به مونځ کو خامخا به اودس کو، اوبه نشته وې بس ځان له پیدا کړه، هر ځای نه چې ځان له اوبه پیدا کړه، اوبو پسې به ګرځېدل ځان له به پیدا کولې، ځکه بیا اودس ته خو کار نه کېږي. او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره، زمونږ امت ته مونږ که اوبه یې خو ډېره ښه ده، او که اوبه نه نو خاورې له یو دوه ډبه ورکړو تیموم او په هغې دې هم کار کېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه که نه په سوونو زرګونو لکونو کروړونو برکات دي. خدا مې تاسو یو څو نمونې وښولې. حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت چې دنیا ته په آخر کې راغلي یو، خو قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي. مونږ هغه امت یو چې دنیا کې خو آخر کې راغلي یو، خو جنت ته به زه زما امت د آدم علیه السلام او د نورو امتونو نه مخکې داخلېږو. نو لاول فضل څه شو؟ چې انسانان یو. دویم څه شو؟ چې په بدن روغ یو. دریم فضل څه شو؟ چې المؤمنان او مسلمانان یو. او څلورم فضل بیا څه شو؟ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو. دا د الله فضل او کرم. او نور نعمتونه او خو د شمیر نه زیات دي. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. قرآن شریف کې الله فرمایي که زما نعمتونه شمیرلی نشي، خو انسان ډېر ظالم دی او ډېر ناشکره دی. د هارون الرشید بادشاه دربار کې یو بزرگ سړی ناست یو نیک انسان. هارون الرشید اوبه غوښتې، یې اوبه راوړی نوکر والا اوبه راوړی. اوبه چې څنګه راوړی هارون الرشید په دې خپل لاس کې واغېشتې، دا بزرگ چې ورسره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه، لوی د حدیث و عالم هم دی او بزرگ هم دی. هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ورته وایي بادشاه سلامت لږ صبر وکړه دا اوبه مه څښه. هارون الرشید نیک سړی، هغه مجلس کې به دا بزرګان او نیکان خلک ناست و عالمان. امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوندې سړی د هغه قاضي القضات وی اوبه مه څښه، هغه لاس نیس کلی ورته وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم، وی چې ته تږی شې اوبو ته دې ضرورت پیښ شي او ډېر زیات تږی او چېرته هم اوبه ني، صرف دقه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې نه میلاویږي. دغه یو ګیلاس اوبه درته میلاویږي، نورې چېرته اوبه ني. نو دا ګیلاس اوبه که ته په بیه هلې په څو پیسو به یې والې، ځکه نورې اوبه شته او دغه اوبه چې تا ته میلاویږي خرڅه یې در باندې وي نیمه بادشاهي به ورکړم دا ګیلاس اوبه وپې والې. وی ښه بادشاه سلامت چې په نیمه بادشاهي دا ګیلاس اوبه والې او دا اوس کې او دا دې په دا خېټه کې بندي شي او بار نوځي، د ګردو بیماری شي مثلا، او درد در باندې راشي چې خدای متیازې مې بندې لري او متیازې مې نه ځي، او یو حکیم درته وایي چې ما سره علاج شته او هغې حکیم سره علاج بل چا سره نه، او هغه حکیم در نه پیسې غواړي چې ما له پیسې راکړه دا متیازې در نه وباسم، نسخه درته لیکم ګلې نه. نو څونه دولت به هغه حکیم له ورکړي چې هغه ګیلاس اوبه در نه په متیازو کې وباسي. وی دا نیمه بادشاهي به نور هم ورکړم. وی ښه بادشاه سلامت پته ولګېده چې ستا د دې ټولې بادشاهۍ قیمت یو ګیلاس دی اوبه دي، یو ګیلاس اوبه که درته نه میلاویږي نیمه ورکې خو چې ویخلې پې، او بیا چې دا ګیلاس خېټې ته لاړ شي او در نه نوځي نیمه بادشاهي بیا ورکې چې د اوبه در نه وځي. نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت، او بیا د اوبه چې د خېټې نه وځي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار. یعنې د چا چې تشي متیازې بندې شي یا غټې متیازې بندې شي ورشئ تپوس وکړئ. پړپوس څه شی دی؟ پړپوس د انسان په وجود کې پړپوس چې څاروي خلک حلال کي نو پړپوس یې نه خوري، سپو ته اچوي. داسې ده که نه؟ سپو ته خلک پړپوس اچوي، زه اینه وخوري زړه م وخوري، خو پړپوس داسې یو شی دی چې خلکو ته ځان په خوراک بدې ښکاري. اکثر په دې قصابخانو کې پړپوس خلک سپو ته اچوي، سپي یې خوري. او ما ته یو سړي خبره کوله پړپوس یې خراب و، امریکې ته یې وړو چې پړپوس وله بدل کړي.
د پړپوس بیماری وه. امریکې ته یوړ چې پړپوس ورته بدل شي. ډاکټرانو ورته وی 2.5 کروړه روپۍ د پاکستان موږ سره کېده. 2.5 کروړه روپۍ دا مخکې داخلې کا، دا ستا فیس شو. نو پړپوس سره به څه کوې؟ وی نه، پړپوس داسې که چرته چا په امریکا کې اکسیډنټ وکړ او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده، ستا عمر او د هغه عمر برابر و، ستا ګروپ د وینې او د هغه ګروپ برابر و، او هغه خپل پړپوس وبخه چې دا چاته بل چا ته وبخې، نو هغه پړپوس به موږ راوالو د هغه نه تا ته به ولګوو. داسې نه شي لګېدی چې کوم سړی په خپل مرګ مري د هغه نه تا ته موږ نشو منتقل کولی. چې ستا او د هغه د وینې ګروپ برابر نه بیا دله نشو درکولی. که هغه ونه بخي نو بیا دله موږ نشو درکولی. که ستا او د هغه عمر برابر نه بیا دله نشو درکولی. وی ما وی چې دا 2.5 کروړ روپۍ داخلې کم او چرته زه مخکې مړ شم یا دا سړی چې ته پیدا نشي بیا به سي، وی دا دې لاړی یو ځل دې داخلې کړه دا ختمې. ما وی د پړپوس قیمت چې خلک یې سپوته چې 2.5 کروړ روپۍ شو. هغه علاج او امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پې د پاسه ده. یو پړپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت، د 2.5 کروړ روپو خدای یو پړپوس الله درکړی. زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي، خلک وایي ټول جایداد به ورکم، ټوله پیسه به ورکم، خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي. کوي داسې که نه کوي؟ ای نه خرابه شي لکه دا هیپیټایټس بیماري ده او دا تور زیړی دی، وایي چې زما دا ټول دولت دې ختم شي خو چې زما د بچي دا بیماري ختمه شي. وایه که نه الله څومره نعمتونه درکړي دي. تا دا سترګه چې ته رپی ګاډي ته هغه شی نه لګېدلی وی پر ورته وایي که څه ورته وایي، دا د له خدای درکړي دا باڼه. که دا باڼه دې نه وي او په معمولي چې د هغه ځای نه حرکت وشي څه دوړه ستا سترګې ته لا را رسېدلي هم نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي. قدرتي خاوره که دا باڼه دې نه وي یا دا روزې دې نه وي او دا سترګې دې واضح وي لکه د کپ په شانتې، نو ټولو سترګې به یې د دوړو نه ډکې بیا به دې څه کوه. یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړه، مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی. مې څه دي؟ وی دا ګوره دا څومره ګرد و غبار او دا ګر خو دا ویښته را منې کوي، که دا نه وي دا خو به رتلی. ته پوزه سون کا نو هغه چې څومره ګند دی هغه د ګن په شکل کې واپس راوځي او شریعت درته وایي ښه پوزه سون کا او هر ځلې ایزده. دا د الله فضل او د الله کرم. یو غاښ چې دې خراب شي په څونه پیسو ځان له بیا مصنوعي غاښ اخلي. په دې چشمه موږ څونه پیسې لګوو. دا د الله نعمتونه دي. نو ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که د الله نعمتونه شمیرلی نشي. ان الانسان لظلوم کفار، خو انسان ډېر ظالم دی او ناشکره دی. دا هغه وینځې مثال دی، دا هغه غلام مثال هم دی. یو غلامو نو مولا سره و، مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چڼکڼو د معدې او دله به بې چڼه اړو ډوډۍ ورکوله. نو دی ورسره تنګ شو، مولا ته ما خرڅ کړه بل چا ولې؟ وی ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بې چڼو ډوډۍ راکې. هغه وی ښه خرڅ یې کړه. چې په بل مولا یې خرڅ کړه نو هغه به بیا په خپله د بې چڼو اړو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکوله. وی ما خرڅ کړه نو خرڅ یې کړه. نو چې خرڅ یې کړه نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله او دله چې بس پیدا شو ور به یې کړه او که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه. هغه ته وي مهرباني وکړه ما خرڅ کړه. نو په بل مولا یې خرڅ کړه. نو چې بل مولا باندې خرڅ کړه نو هغه به ورته وي داسې کار به کوې چې ته به دلته ناست یې. پخوا به دې جوماتونو کې هغه ډیوټ و، ډیوټ پېژنې که نه؟ یو لرګی به په هغې به یې ډیوه د پاسه ایښودې وه یا شمعه پې د پاسه پرته وه. نو دې به یې ځان ته کېنولو دا غلام او هغې مولا به له په سر د پاسه ډیوه ایښودې وه. وی ته به کېنې رپې به نه، ته زما ډیوټ یې ډیوټ. ډیوه به یې له په سر د پاسه ایښودې وه، هغه به هغه خپل کار کو. نو چا ورته وی سوال نه کوي چې ما خرڅ کړه. اوسه پورې خو به سوال کوو چې ما خرڅ کړه، اوس سوال نه کوې. وی دا حالت راله ښه دی. وی هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کړي ده خو لا باتی په ډیوه یې ښودېله او زما د سر د پاسه بلیږي چې هغه وي سترګه وازه کړه چې د سترګه کې درته باتی کېده. بیا به څه کوو؟ موږ ناشکره قوم یو. الله یې زموږ په زړه کې شکریه پیدا کړي. مال خدای درکړه، ډوډۍ خدای درکوي، عزت الله درکړی دی، بچي الله درکړي دي، مسلماني الله درکړې ده، حیا الله درکړې ده، جومات خدای درکړه پکې الله ته خپل منځ کې او په دې ژبه د الله ذکر کوې او د خپل ښکلي پیغمبر باندې په دې خپله ژبه درود شریف وی. اللهم صل څومره خوند کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوند کوي. لیکن قسم دې موږ د الله شکریا ادا نه کړو. شکر څه ته وایو؟ شکر به په څه کې؟
شکر دی ته وایي وروڼو د شکر چل درته وښیم چې چا د سره ښه وکړل د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار جوړ شي. لکه مثلا ما له یو سړي ډوډۍ راوړه نو زه د هغه احسان را یاد کړم چې ده خو ما له ډوډۍ راوړه او تعریف یې مو کړم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره ښه وکړه او که د هغه چېرته حاجت پېښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا خبره منم. ولې که هغه ډوډۍ را یاده نه کړې نو بیا هم شکریه نه شوه، که تعریف یې ونه کړې بیا هم شکریه نه شوه. او که تا له هغه ډوډۍ در کوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره وکړه او ته ورسره نه کوې نو دا تا ناشکري وکړه. دقه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي نو د الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای ژوند، عزت، روغ صحت، مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي دي او خدای ته دې قادر بادشاه مالک په یو سکند کې رانه ګورې غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله ووایې. دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تا لري. سبحان الله، یا خدای ته د هر عیب نه پاک. الله اکبر، خدای ته ډېر لوی. لا اله الا الله، خدای د عبادت لایق دار ذات نه بغیر بل څوک نشته. ګوره دا د شکر طریقه شو. یا شکر په اندامونو کې الله ته منځ وکړي، یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکړي او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځ وکوئ ښه، الله وي دا صدقه زکات ورکړه او ته وایې ښه. دا درې خبرې شکریه شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي او صفه کې به ناستو فقیران صحابه کرام. ابا داسې و چې جامې به د خوارانو نه وي نو یو بل سره به نږدې ناست و چې عورت هم چېرته ښکاره نه شي. دغه فقیران طالبان یو ځل رالل نبي علیه السلام ته کېناستل د الله رسوله. دا مالدار خلک خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ته، ځکه هغوی صدقې ورکوي مونږ صدقه وس کې نشته، هغوی زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته، هغوی خلکو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته، زمونږ خو جامې نشته، شلېدلې جامې دي. نه خو مونږ نه الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسوله مونږ ته داسې څه شی وښایه چې مونږ پې الله ته نږدې شو. نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي. زه کله سوچ کوم د انسان عقل پکې کار نه کوي. ورته وایي 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه. نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو سم نشته او دا خو د شکریه الفاظ دي. شکریه خو خلک اله ادا کوي چې څه نعمت وي که نه. نبی علیه السلام ته پته وه چې په دې فقر به هم دوی د الله شکریه ادا کوي، په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي. ایمان الله ورکړی دی. د پیغمبر علیه السلام صحابه دي هغې وی سبحان الله هغې باندې شروع کړه 33 کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله، 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر. چېرته مالداران دوی په پټ وی چې هغوی رانه خبر نه شي، ځکه هغوی مالي صدقې کوي، موږ به په دې ځان الله ته نږدې چېرته هغوی خبر شو چې هغوی خبر شو هغوی په دې شروع کړه. دی راله نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله مونږ خو وایو چې مونږ به د هغوی نه ځان الله ته مخکې کړو او هغه تسبیحات به وایو. خو هغه مالدار هم پې شروع کړله، نه هغوی دا هم وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته. وی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اوس څوک هم دا خو د الله فضل. نو ګوره روره که مال د سړي دولتي بیا یې وایه د الله شکر ادا کوه او کني دا روغ صحت او مسلماني خو دار چا شته د دې نه د الله لوی نعمت بل نشته. زما روح نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې اوږیم اوږد حدیث دی خو وخت کم دی مختصر به کم. وی چې کله زه اوږیم یو ورځ چې اوږیم او یو ورځ موړ یم په دې ډېر خوشحاله یم. تپوس ترې کېږي د الله رسوله دا ولې؟ وی چې کله اوږیم او نار یم نو الله به رایاد شي فاذکروني اذکرکم. او چې کله موړ شم او ډوډۍ وخورم نو د الله د دې نعمت شکریه به ادا کړم، الحمدلله به ویم، بیا به د خدای حمد ادا کړم. نو په لوږه به الله یادېږي او چې کله موړ شم د الله شکر به ادا کوم، د الله حمد به ادا کوم، دواړه مې ګټه شوه. نو پروردګار دې موږ له د شکریې توفیق راکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپلو نیکانو بندګانو له هغه خوشحالۍ مقرر کړي دي ما لا عین رأت، یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې، یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي.
دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشاله مقرر کړی دي او دا جنتونه الله مقرر کړی دي دا هغه خلق دي لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی د خپل لکه د الله یره ساتي ما تیره جمعه او بل جمعه درته و چې دا یره لکه ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم زه به الله له څه جواب ورکوم چې دا یره زړه کې راله نو بیا هغې دپاره باغونه دي جنتونه دي او په دې ایتونو کې ما تاسو ته دغه جنتونو ذکر وکړو الله څه وایي دا الله انسانانو ته یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو د الله کم نعمت نه انکار کوي او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو حضور پاک صحابہ تو فرمائل ویدا صورت میں بیگا پا پیریانو تلاوت کو ما جسنگ تاسو تا دا جنت دا بحث تلاوت کنو حضور پاک فرمائی ویدا ما پیریانو تا تلاوت کو دیر خکول جواب ریکڑا کردے دیر خکول جواب راکوی تاسو آغا جواب را نکو چه ما بکلوی چه فبئی آلاء ربکما تکذبان چه تاسو دا خدای کم نعمت دروغ جن گنائیں دا کم نعمت دروغ تکذیب کوي نو فیریانو بسوي لا نکذب بنعمک ولا نکذب بآلائک یا رب خدای موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو موږ ستا نعمت ته دروغ نه وایو دا موږ حقیقت ګڼو چې ستا نعمتونه شته په دنیا کې هم راکې او په آخرت او په جنت کې به هم راکې نو تاسو به همداسې موږ به همداسې وایو چې الله موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو پروردګار تا چې کوم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو او تا چې کوم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلي دي الله موږ منو زموږ ایمان دی موږ تصدیق کوو تکذیب نه کوو ورسره به ورونو دا سوال هم وکړو چې خدای دې سورت رحمان کې او قرآن شریف کې د کومو جنتونو او د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی نو الله موږ جزانانو له مفتو کې راکړه پروردګار زموږ اعمال د دې قابل نه دي زموږ صدقات د دې قابل نه دي زموږ منځونه او زموږ روجې د دې قابل نه دي زموږ ذکرونه او زموږ ایمان د دې قابل نه دی موږ هغسې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی موږ به څه یو حدیث کې راځي چې الله د اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړي دي یو ځل یې وفرمایل اتت السما اسمانونه چینګار کوي او مناسب دی چې دا چینګار وکړي یو لیش ځای داسې نشته چې فرشته په الله ته په عبادت نه ولاړه په سجدو پرتی دي الله پاک ته نو چې کله اسرافیل علیه السلام ویلی و یو قیامت راشي دا فرشتې به د سجدو نه سر اوچت کړي په رکوع چې څوک دی هغې به د رکوع نه سر اوچت کړي چې څوک په کم عبادت کې دي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کړي او څه به ووایي دې فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی دی مړه زمونږ به څه عبادت دي دې فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي هغوی نه ستړی کېږي لا یسأمون نه ډوډۍ ته حاجت لري نه اودسماتي ته حاجت لري نه غم خادی ته حاجت شته او نه خواهشاتو ته حاجت شته یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې یو شان سال خوب کې هم سالو او په ویښه هم سال دقسې عبادت کوي یو شان بیریا د الله د شان مناسب لیکن چې سر اوچت کي شپېلی سره څه به وایي سبحانکه یا الله ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان مناسب عبادت مونږ نه دی کړی هغې به وایي مونږ د څه عبادت دی نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب که الله دین سره دې زمونږ مینه نصیب کړه الله منځونو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره زمونږ مینه دې نصیب کړه نو خدایا دا یو سوال به نه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا هر څه تا مفتو کې را کړي دي مجانن نو خدایا مونږ تا نه سوال کوو مفتو کې راله دغه جنتونه راکاله او د جنت دا خوشحالی مفتو کې راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا نیکان خلق خو به اول کې جنت ته لاړ شي او چې کم بدان ګناهګاران دي دی به دوزخ کې غوټې خوري چې پاک شي نو ورو به الله جنت ته وباسي
او بیا به الله پوره سزا نه ورکړي چې د منځونو نه کولو څه سزا ده او د روجو نه نیو څه سزا ده او د حرام خورۍ څه سزا ده. څه ناسبه عالمان سفارش کوي، پیغمبران به سفارش کوي، شهیدان به سفارش کوي، عالمان حافظان دا به کوي او دا به ورو دا خلک الله څه به سزا ورکوي، څه به د سفارش په ذریعه نرمي کوي، نو باسي به جنت ته. په ټولو کې اخیری سړی چې الله جنت ته وباسي اخیری کس وي دی به الله رو باسي، نو د جنت په غاړه د دوزخ په غاړه به کښېنئ، چغې به یا خدایه ما خو د دوزخ نه وباسه، چې وی باسي د دوزخ په دې غاړه به کښېنئ، نو لږ ساعت به دې چپ نو بیا به یا الله د دوزخ ګل وسوځولم، زما مخ یې وسوځه پروردګاره، لږ دا مخ خو زما د دوزخ نه واړوه. الله به ورته فرمایي دا کار به وکړم خو بل سوال به وکړې، وی نه بل نه کوم، وعدې به وکړي، قسمونه به وکړي چې الله بل سوال نه کوم خو دا مخ مې لږ دوزخ نه واړوه، دې ته وسوځولم. نو الله به ورله مخ واړئ، نو چې واړئ نو یو اونه به ورته ښکاره شي، د هغې سورې به وي، هغې سره به اوبي، دې بړه کې وایي چې خو سوال مې نو کمزورې کړی دی، چپ به یې غږ به نه کوي، شرمېږي به، بیا به وایي یا الله دغې اونې ته خو مې لږ بوځه. اے بني آدم بل سوال به وکړې، دیړه کې سوچ کوي چې بل څنګه وکړم، که بل کومه سې نه الله غوسه شي چې دوزخ نه مې ویستې بیا سوالونه کوې. الله بل سوال نه کومه، خدایه دا یو مې قبول کا، دغه لږې اوبه دي یخې دا به اوس کم، دوزخ کې اوبه کم دي او دې سوري ته به لږ کښېنم. الله به بل به وکړې، الله له به عهود او مواثیق توبې قسمونه به خوري چې بل نه کوم، الله زما توبه وعده کوم. نو الله به فرشتو ته حکم وکړي پرېږدی، هغې اونې ته به لاړ شي، د هغې سوري ته به کښېني، هغه اوبه به اوس کي یخې، زړه به یې یخ شي، دا د تو نه خلاص شو، د تندې نه خلاص شو، ګرمۍ نه خلاص شو، د اونې سوري ته کېناست چې لږ نظر وکړي بله د هغې نه غټه ونه به ورته ښکاره شي، ابه د دې نه ګورئ د هغې اوبه به د دې نه ډېرې اعلا وي، خشته به وي. دې بړه کې وایي چې دا مې څه غلطي وکړه چې دغه مې غوښتې وي، یاره ما ځکه ونه غوښته چې د الله غوسه نه شي چې ما دونه احسان د سره وکړه، ته لا پکې دا غواړې، چپ وی بیا به الله ته وی یا الله هغې اونې له مې بوځه، د دې سورې لږ کمزورې دی، اوبه هم ډېرې یخې نه دي، هغه اوبه ډېرې یخې معلومېږي، سورې ډېر اعلی دی. ای بني آدمه ای دوکه بازه، تا چې دونه قسمونه وخوړل او دومره توبې دې وکړې چې بل به نه کوم، بیا دې بل سوال شروع کړه، الله بس دا یو سوال مې قبول کا، بل به وغواړې، زما دې په خدای ستا په ذات قسم یې بل نه غواړم. قسمونه قرآنونه چې څه وعدې وي ابه دې وکړې، الله به فرشتو ته وي خبرې کې دلته ورسوئ، هغه ونه به ډېره خشته ګوره به وي، خشته سورې به وي، اوبه ډېرې اعلی، دې به د هغې استعمال وکړي د هغه اوبو د هغه اونې، لږ ساعت به چپي د جنت دروازه به ورته راښکاره شي، یا الله ما خو د جنت چپ پی، بیا به یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کا. دې غریب د جنت سوال نه کوي، یریږي به چې جنت ته زه چېرته تللی شم، ټول عمر مې دوزخ کې تېر کړ، الله غوسه نه شي، یا الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا چې داسې د خپل دوستان پکې ووینم، مسلمانان ووینم، دا خوشحالي خو نیم. بنده بیا به بل سوال وکړي، څومره قسمونه دې خوړل، څومره وعدې دې وکړې چې بل سوال نه کوم، او بیا کې خدای نو ما نه سپېره ولې جوړی چې دلته ناست یم خو سپېره یم که نه، چې دوا مې نه قبلې خو سپېره یم که نه، الله ما بخته ورکړه. دا سوال مې ومنه، زما د قسم یې قبل مې وکړو، بیا قسمونه به الله ته وخوري، وایي ښه جنت دروازې ته یې مخامخ کې، د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته یې مخامخ کې او جنت وویني، بیا په ځان کوم ځای پوهېږي، د جنت خوشحالۍ وویني، د جنت په حورو یې نظر ولګي، او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پی، نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه کا. الله به وایي تا چې دونه قسمونه خوړل، دومره وعدې چې دې کړي دي، نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که نه، جنت نه چې باري خو سپېره وي، یا الله ما وردن نه که جنت ته، پوټې غوندې مې وردن نه که، لږ غوندې ځای پکې راکړه پروردګاره، خو وردن نه کړه. نو الله وایي ما اغدرک یا بني آدم، ای د آدم زویه څه دوکه بازې، څه دروغجنې دوکه بازې، څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماتې، دومره دوکې. نو نبی علیه السلام مبارک وخندل صحابه ته، نو صحابه ورته الله رسوله ولې دې وخندل؟ وی ما ته هغه منظر را مخکې شو، الله به وخاندي په خپل شان لایقه،
الله زمون غوندې نه خاندي مراد تر د الله خوشحالي دا د الله صفت دی الله به خاندي نو الله به دې ښه جنت ته دې درنه کوم خو او غواړه څه غواړې پکې نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم داسې کور مثلا غواړم دومره ښځې غواړم داسې اوبه غواړم دا خوشحالي دا نو بیا به ورته الله یادوي جمله دام پکې غواړه که نه ښه الله دام غواړم دا مو غواړه که نه ښه الله دام غواړم دا مو غواړه که نه الله دام غواړم نو بیا به ورته وي دا مو غواړه که نه نو الله به ورته یو شی یادوي دی به غواړي نو الله به ورته څه وایي چې دا تاسو وغوښتل او ما در یاد کړل د دې لستن د جنت ستا دی نو دی به څه وایي الله تا سره خو دا خبرې مناسب نه دي ټوکې را پورې کې ما پورې ټوکې کې خندا را پورې کې ته خو لوی بادشاه نو ته ما پورې ټوکې خنداګانې کې چې دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه وی ټوکې نه کوم الله به وخاندي خوشحاله به شي الله راضي به شي وی چې دا څه دی یاد کړه دې لستن د جنت ستا دی زه جنت ته وردن نه کېږم حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخیري کس دی چې د دوزخ نه به وځي مسلمان او په ټولو کې اخیري جنتي دی جنت ته به ور داخل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې لاندې جنتي به کم یوي چې په زرو میاشتو په مزل کې به د بنګلې وي د حورې وي جنت کې لاندې نشته هر چاته به ځان د بل نه ښه ښکارېږي هر چاته خو صرف دا ده چې مرتبې پکې شته بره مرتبو والا ته به دې لږ کمزورې ښکاري ابوی شکر ده چې ما خو په دنیا کې ډېر ښکلي عبادتونه کړي الله ښه مرتبه را کړې ده دا لاندې به د هغوی په نظر کې لږ کمي خو ده ته به ځان کم نه ښکاري هر چاته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي د هر جنتي په کور کې څلور ولې به بیږي یو به د یخ اوبو به بیږي اعلی ښکلې یخې اوبه یو به د شاتو بیږي اعلی شات سوچا یو به د شرابو بیږي شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي نه به پکې نشی د انګورو جوس به د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي یو به د سوچه اعلی پیو بیږي دا به جنت کې د ولې بیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولي دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه کاڼې خوند کوي خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي خو کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به وي ابه چمک وي پړق به وي او دا رڼا به ترې بر روځي او د اوبه به ورسره شړخبار به کوي او تېرېږي به ورسره او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویښ کې به خټه مي په دې غاړو به خټه مي خټه او د دنیا د خټې په شانتې نه د هغې خټه به مشکي مشکه چې راواله خوشبو به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته وی دوړه پکې شته خو دوړه زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی او د جنت ځمکه به سینګی تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني ګول غونډې تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله راغونډه کړي د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي زموږ دا چې په کومه ځمکه مونږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کېدي دي به وخوري خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دي به په میلمستیا کې خوري دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دي څه غواړي وجنى الجنتین دان د جنت میوې نږدې دي نږدې دنیا کې خو میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې منډۍ ته به ځې پیسې به وړې که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخېجې اندرمپایه به اوچتې هلته دا نشته چې څنګ دې کمې میوې ته شوق راغی څانګه به د دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه میوه به سخام وي سخاوال هم په میوه کې نشته میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې او د دنیا د میوو په شان بی سړی به پیژني چې دا سیب دی دا کیله ده دا مالټه ده دا کینو دی دا خربوزه ده خو خوند به داسې نی لکه د دنیا د دې په شان او مقدار به هم داسې نی غټې غټې میوې وی
اعلی مزیدار او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زړه غواړي هغه به درته میلاویږي او چې څه دې په زړه کې تېرېږي هغه به درته میلاویږي لکه څه تېرېږي او څه غواړئ نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوسو کې وي نسوار به پکې میلاویږي که نه دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه دویم نه دا به نه میلاویږي په جنت کې د نسوارو ډبلۍ نشته نه په جنت کې تماکو شته نه د نسوارو ډبلۍ شته او نه تماکو شته نه د نسوارو چې کوم سید د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره نو تا چې اوس وایې چې څه غواړې نه میلاویږي نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي نو ما وی چې د سوار شته نه هلته بدبویه شی هلته نشته نسوار بدبویه نسوار چې د خوله کې واچو لاړې بدو کې لاړه شته نه هلته خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې بس خاوالې ني ابه بار نه روځي ابه واپس تېرېږي به خوند به سړي له ورکوي نو ما چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته نو لاړو له به 400 ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي نه به د 400 او نه به د پېښورې لاړې به کم ځای تو کې نشته لاړې د پوزې قڼې پکې نشته نه د سړو نه د ښځو دا څښاک خولې نشته خوله به ځي خوشبویي به کوي او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي او دسماتې نشته نه لوی او دسماتې شته نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي عزم به شي خولې به د انسان نه وځي په دې به عزم شي په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته داسې ولا خدای عظمه راولي داسې حیوانات شته په دنیا کې خوشحاله زندگی به د انسان نه غم شته په دنیا کې په جنت کې نه بیماری شته نه تکلیف شته نه جړا شته اس تکلیف اس بیماری نشته نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته د دې څیزونو ضرورت پکې نشته خوشحالي ده بس ځواني هم نه زړېږي هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې ځلبي شي او په دې مخې داسې ویښته لا نی راغلی معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط نی راغلی په داسې اندازه به یار سړی د ښځو او د سړو به لږ فرق وي د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی وجود به خشته ښکلې لوږه نشته په جنت کې تنده په جنت کې نشته نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي د خوند دپاره بعضې وخت کې سړی خموړي ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېږي وي دا وخوره هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه نه دا هم پکې خیر دی وخوره دا الوام ورپسې وخوره نو دې اوږې نه دي موړي خو د خوند دپاره یې خوري د جنت جامې به خیرنېږي نه زړېږي به نه لیکن خلق به بدلی د خوند دپاره لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې یو جوړی چولې خو خیرنه شوي ني او بله واچي هغه خو خیرنه شوي ني هغه وباسي نو بله واچي دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلی او یا جوړې به پکې چولي خلکو جامې به خلک څه دی ماړه ټوله خبره ده نه په ګډه وړه کړه سړی څه مې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچوي د لذت دپاره او د خوند دپاره جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي او کم از کم او یا جوړې به سړي اچولي زموږ طالبان مې په دې او یا بس کوي زه ته ملکه تاسو اچولي دي لاندې د یو بنین اچولي بنین د پاسه یې کمیس اچولي دی کمیس د پاسه دی واسکټ اچولي څوک لا 2 واسکټ یې مچي د واسکټ د پاسه یې چوغام اچولي دی کوټ د چوغې د پاسه بیا په سر رومال اچولي دی
او پټکې دې مواله دي سونه جوړې شو د شپږو خدل تا چي او زنانه سمرا چي دا به د خوند لپاره مختلف قسمه جوړې وي خشتا او جوړې به کم دی دردي نشتا د انارو د بوټو شان بوټي وي امام قرطبي لیکلي دي په تذکرہ کې د انارو د بوټي شان بوټي وي ابا خاص د جامو د پاره تبته انار روشو کې پمیان به مات کې چې مات کې خشتا جوړه به تیرو دا سه جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریک وي نو بوج په سړی نه راځي ابا راواله بابا چې خشتا جوړه مزیدار او سړی هم ګورل ته بنگړی اچي دلته خدي بنگړی اچي الته به سړی بنگړی اچي نو زموږ طالبان وي سړی به څنګه بنگړی اچي بدی بنخ کاری نو ولې دا غړای چې مونږه جوړه بنگړی نه دي خلق وسره بلد دي نو بدی نخ کاری دا غړای یو بنگړی دي دلته خو ځکه بنگړی به ښکاری چې رواج یې نشتا د خزو بنگړی دي د خزو به جدا بنگړی وې سړو جدا لکه د خزو جدا غړای د سړو جدا غړای د خزو غړای که سړی چې نو بیا به ښکاری او د سړو غړای چې خزا چې نو به دي ښکاری نو د سړو به جدا بنگړی او د خزو به جدا بنگړی وي سره در دلته سړو لمنه دي الته به استعمالي د ریخم او جامې دلته منه دي الته به درې قسم ریخم وي خلک باغ جامې اچي او بیبیان هم خدای درکې کم از کم دعا یا خزه دا به خدای درکې او طاقت دا یو جنتی د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماری التنشتا تکلیف التنشتا خزه بدل خدای درکې حوري ابا څنګه وحور عین غټ سترګې به دا تور د سترګو به خطوري سپین به خسپینی کأنهن الياقوت والمرجان دا سبی لکه یاقوت او مرجان په شان غمی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمارونو د جمعات کې زمون کار شروع دی یو خدای زمون محراب ډیر کمزور او بیکار او موږ اوس پر زمون کې دا سره جوړ کو ماربل پکې اوس پاتې دي جمعات غوري جوړ دي خاصه چې کم سيزونه یادوم چنده اوس غیلا غواړ جمعه زمون الحمدلله ډانچه جوړه شوی ده ولستریم خلاصي دروازې خلاصي دا ځکه چې اسنه څوک د ډانچې د پار پیسې راکې نو ګور ډانچه خلاصه اوس مونږ ته چې کم کار پاتې دي ماربل پاتې دي د بجلی پټینګ پاتې دي پوړو ته وبره چت ګریل پاتې دي او رنگونه پاتې دي تقریبا 14 لک روپے په لګي او دا ممبر مروان کړی دي نو دام جوړيږي نو بس چې څومره مرګري زمونږ ورته تاسو ته ما ویلو دا چې عامه چندې نه غواړم نو چې دا سوال کوم نه چانه چندې غواړم نه په کوڅو کې چانه غواړم کله ما په نوم یې سو غواړي بد بکې ګناه بکې صرف د خپل مقتدیانو ته تاسو ته او چې زما بیان څوک اوري په موبایل بس هغه ته وي نو ډیرو دوستانو موږ سره تعاون وکړه دومره زر چې دا جمعه جوړ شو دا موږ په دغه نشو جوړولې هم تاسو د مرګرو بعد دا تقریرونه اوري او دا بیان اوري نو تعاون کوي نو دا قاری صاحب دا فیاض احمد مولوی صاحب نمبر تاسو ته ما خورو 0333 913 1210 ما سره رابطه کولی شي هغه سره رابطه کولی شي نو دا مهرباني وکړئ چې دا کار اوس خدای پاک زر خلاص کړي او دې جمعه تم زما د اراده دی جمعات کې زمونږ د محراب دی باندې امکار شروع کړ او د دې د دیوالونه دي زما دا خیال دی چې د دیوالونو نه موږ د ټایل والو او د خشته کومه دیداري نو دا کار اوس د ضرورتونو نه علاوه دی د جمعات د حسن او د خشتوالي کار دی او جمعات خشته خوان کوي جنت کې ولته بس ښه جنت ته ځي کل جنت ته بده جنت کې چې کوم حوري دي نسخه حوره بدی دي خشته حوره بدی کتاب کل خوان کوي جمعات کل خوان کوي مدرسه کل خوان کوي فرش خشته خوان کوي بستر کل خوان کوي او خدا دا به بشیر جان ته پوسو چې خدام بدرنګ خوان کوي بشیر جان کې خپل خوان کوي نو ته کل نه خبره دی ما خو نه درېدل جنت کې به خیر ان شاء الله ویني زمارونو د اخلاص تلک تعاون کوي ښه د اخلاص ته تعاون کوي او بل دا د مهرباني کې چې داسې څوک دوستان پکې وي چې هغه موږ له ماربلو شته داسې باندې فکرو والا نو موږ ته بکار لګسان شي ماربلو والا کې څوک یا د فټینګ د لپاره موږ ته تارونو د نورو سيزونو ضرورت دی بلفونه خدامه یو دوست هغه چې بلفونه څومره لګي شاید څه هغه د تنظیم بزو او تارونه لګي دا بټنې مټنې لګي او دا ګریل مې لګي نو که څوک پکې داسې تعاون کولی شي جمعه تم د مدرسه د الله کور دی پکې درسونه هم کېږي او پکې موږ د جمعې منظم کو شکر الحمدلله او ردی جمعه ته چې د موږ بیانونه نشر کېږي روزانه په زرګونو خلک ګوري الحمدلله د دین یو ډېر لوی کار خیر روان دی ان شاء الله العزیز نو خدیبه څنګه خشته خدیبه کولې مزیدار
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی داسې ښکلې به چې د هغوی د نلي دننه مغز به د دې او یو جوړونه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبو یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او ښې صفا کې او سورې پکې وباسي او دننه پکې تار اچي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د پنډو د مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویۍ د لاسه ژوند څوک تېر نه کړي او چې کوم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور راوخیږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ کړي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نشي سنبالو دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کودېدی شي او نه بره کودېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف به یو بل سره ني بغض او حسد به یو بل سره بلکل ني لکه یو ډکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف به ني او د دنیا دا به پکې وي که به ني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به وي عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا ني دا به هلته د جنت د حورو سرداره به وي ټولې به د دې تابعداري به وي دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر کړه تا ته یې لوټه ډکه کړه او دسته تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړند کړه او دلې ووینځلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او دس او روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ورال ته ښکلې بدل ورکوي دا به جنت د حورو سردارې به سردار زمارونو دا خلق به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخت به ني خلک به دي چې سیخ وخي په خپله به ځان له راځي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو دپاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای راځي لوښي چې څه د خوښې جامې د خوراک څیز د پیزار څیز چې کوم څیز ته دې زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناست دي ګپې شپې به لګوي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسې په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته ني نو بعضې ته خو میلاویږي که نه یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښوي زه بس ځمکه به خرڅه کړې که تا ته ني بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس باچا هم نشي حاصلولی ادا چې دا شکل ځان له بدل دا نشي بدلولی رنګونه به په ځان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلولی شکلونه به دا انسان خپلي او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ وي نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پېژندګلو کېږي ګورې داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پېژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا یې پېژنګلو کېږي دقه رنګ یې به یې پېژنګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څه دی ادا دی چې په جنت کې به زمونږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة وعشیه سهار او ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي ابه څنګه دا خلک به ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان
نو چې دا راجمه کې لوی میدان وي نو په کرسو باندې به خلک کینی، څوک به د یاقوتو په کرسی ناستی، څوک د زمرودو په کرسی به ناستی، څوک به د نور داسې کرسی به چې رڼاګانې او شغلې به تخېږي، مختلفو طریقو سره به ټول کینی. نو چې ټول په دې کرسو باندې کینی نو باران به پیدا بره نه وشي، باران به د سوي د خوشبویو باران به پیوشي. نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باراني ابه څومره مزیداري، داسې خشته باران د خوشبویي به د خلکو نه دي. بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزیدار لګي، دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات وکړي، ټول به الله وویني. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، مخونه به خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري. او چې الله یو سیکنډ دا جنتیان وویني، یو سیکنډ معمولی شي، ابه دومره خوندوري دي له به خوند ورکړي چې د جنت د زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي، دومره خوند به یې په هغې کې. رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو ما خو د دنیا نعمتونه درکړل، څه کم دي؟ نه الله اسم نه دي کم، چې څه غواړو میلاویږي. ووایه که نه که لږ هم څه تېرېږي چې دله درکړم، الله هر څه میلاو شو، لږ یې څه غواړو هغه میلاویږي. وینه یو خوشحالي پاتې ده هغه لا مې نه ده درکړې، یا الله هغه څه خوشحالي ده وې سوچونه وکړې د دې زړه کې به نه راځي، یا الله به څه خوشحالي وي. نو الله به ورته خپل دیدار وکړي، دیدار. بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه که نه یو خوشحالي بله پاتې لا مې نه ده درکړې، الله هغه څه خوشحالي ده هغه ستا دیدار دی هغه میلاو شو. خدای چې دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې، کوم به داسې ځان به راته ښیم، خپل دیدار به راته کوم، د الله د شان مناسب. لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده. یا الله هغه څه دي خوراک اوبه څښاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې الله هر څه شته، دا څه شی دی چې پاتې دی؟ نو الله به جنتیانو ته وایي غوږ کښېږدئ. خو دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی، دا خو دا آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل، صرف زمونږ امت ته نازل دی. نو رب العالمین به ټولو ته وایي متوجه شي، دوی به غلي شي چې الله څه وایي. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع، واه واه چې به څونه خوندوري څومره خوند به کوي، دا ټول به ورته متوجه وي. اوړه کې وایي چې یا خدای چې بس نه کې، یا الله دا څومره خوند، دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې به شي له جنتیانو. نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم د خپل طرف نه دا ټکې وایم چې بیا د سورت رحمان تلاوت کې څونه خوند به کوي، چې د جنت د دې نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي. نو بیا به ورته الله وایي چې ورځئ میلمستیا مې دله تیاره کړې ده. په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه یې ګوري، د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی، او د چا میلمه وي؟ نزلا من غفور الرحیم، د الله میلمه وي، هر وخت به د الله میلمه. نو الله به له میلمستا تیاره کړي، ورځئ نو دې کې خوراکونه وخوري، واه واه. نو کور ته به راشي، نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالی، زمونږ نه چې ته خو دومره ښکلې نه وې، او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر خشته، څه چل دې کړی دی؟ بل شان خوشبویي او بل شان خشتوالی خدای درکړی دی. دی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړی، او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلي نه شي نو په څه به ښکلي کېږي. بعضې نیکان به سار او ماښام، جنت کې سار او ماښام نشته، یو شان ورځ ده، یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي. جنت کې ورځ افتی نشته، د دنیا د افتی برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي. مرتبو کې د درجې به د هر چا دپاره یو درجه به د بلې نه دومره لري لکه د 500 کالو په مزل وي. تاسو د ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې څومره لري دي، دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې، قسم په خدای که اوسه پورې د سیندانانو معلوم کړي. یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته، یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړی دی پته شته ده؟ خدای خبر چې 1000 کاله وشو، 15000 ارب کاله وشو، که کروڑ وشو، که څونه وشو، او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې نور راښکاره چې څومره دلته تیزه رڼا را رسېږي. وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوس یې لا راورسېده، دومره د خدای کائنات.
داسې به جنتیان په دې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته وي. یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته؟ وی او وی که څوک جنت کې اسو غواړي د سور یاقوت اس به ورله خدای ورکړي، سور یاقوت. او چې کوم ځای ته دي الوزي باغه، چې کوم ځای ته پې ځان رسوي نو هلته به رسېږي. یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړو وی جنت کې به کرونده وي، کرونده وي. وی او یو سړی به الله نه غله وغواړي، زمیندار بابا چې زه خو غنمو ته مې شوق کېږي، الله به تخم ورکړي. ها دا تخم او دغه پټې دی به هغه تخم په هغه پټي کې اونولي، چې څنګه یې اونلي د سترګې د رب نه زر به هغه زرغون شي او لکه د غرونو غنم به ترې جوړ شي. الله به ورته والا بني آدمه ته پیسې موړ نه شوې، دلته به غنم غواړې، پیسې موړ نه شوې. جنت کې به بچي کېږي که نه؟ نه، د چا زړه کې به دا تېرېږي نه چې زما دې بچی پیدا شي. نسوارو ته سګرټو ته دا به چا پړه کې شوق نه راځي، چې کوم چې جنت سره مناسب نه د چاړه کې به نه راځي. که د چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو کافر خو خدای را دوزخ نه وباسي، د چا پړه کې به د هغه خپل پلار سپارښت نه راځي. که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چاړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي. دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې یاره که بیا هغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولیده، دا شوق پر چا پړه کې بالکل نه راځي، دې ته به توجه بالکل نه راځي. پردو ښځو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي. او داسې هلکان به چې هغه هلکان به خشته خشته دولی به کانه چې لکه دا خشته که څنګه د بیض مکنون ښکلې اعلی به، لیکن د چا په زړه کې به غلط سوچ چاته نه راځي. د جنت ژوند دی، بیا مرګ ختم، مرګ نشته، بیماری نشته. او الله به څه وایي؟ یو اعلان به ورته وکړي الله پاک، وی ای بندگانو یو اعلان واورئ. دی وایي چې خدای پاک څه وایي، الله څه وایي؟ وی نن مې درته داسې فیصله اورما چې خوشحاله به شئ. ادا چې نن تاسو نظر راضي یم، تاسو باندې به چرته نه غوسه کېږم او نه به نه خفه کېږم. دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان. دا ښځو لم دي، دا سړو لم دي. خو چې کوم نیکان سړي دي او نیکانې ښځې دي، کم د خدای نه یاره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه. لیکن زمارونو مونږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړې. معمولي غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي، لږ غوندې یو شی دله درکړي، ایمان خلکو پرېښود، دین خلکو پرېښود، شریعت خلکو پرېښود، اسلام پورې خلک ټوکې کوي. قسم د خدای پورې خلکو ټوکې شروع کړي. جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوکې کړي دي، جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوکې کړي دي. او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي. چې ظالمه خواصم کاندې ته پروتې دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوکې کوې، د ایمان دی. د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوکې کوي. د جنت حورو پورې بعضې خلکو په شعرونو کې ټوکې او ټقالې کړي دي. د جنت حورې چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوکې کوي، دا به څنګه ایمان؟ او بعضې ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي، هغې فخر کوي، هغه سندرې یو بل ته شعر کوي. ګورې رضا په کفر ده، دا مه وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړه او د خندا شعر او خلک به ورپورې وخاندي، او ناشنا شی مې نه ذکر کړه او خلک به وخاندي. اورېږه د مولا اړه پې خفه کوم، د مولا اړه بېشکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوکې کوي، ایاتونو پورې څوک ټوکې کوي، د مولا زړه خفه کېږي. د جنت حورو پورې څوک خنداګانې کوي، د الله خفه کېږي، مولا خفه کېږي. قرآن پورې څوک ټوکې کوي، مولا خفه کېږي. بالکل د مولا پړه دې توره وردن نه کړه، چاړه دې وردن نه کړه، خفه دې کړه. خو د دې نه مخکې دې الله له چاړه راوبروله، الله دې خفه کړه، د الله رسول دې خفه کړه، فرشتې دې خفه کړه او کائنات دې خفه کړه. دې ته ایمان بالغیب دا زموږ عقل نه دی. قرآن پیغمبر په خپله فرمایي بې نه سترګې لیدلي دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي، خو الله وي تعالی مې ساتلي دي، ته به یې منې، مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي. او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې، خدای به دې محروم ساتي، مونږ له به انشاءالله راکوي. د الله نه سوال کوئ، عمل کې شي نو ډېره ګرانه ده، و عمل به کوې، بې عمله الله خوشحالېږي نه. جنت خدای په خپل فضل ورکوي، خو الله فضل په هر چا نه کوي، په هغه چا کوي چې خوشحاله شي. ډېر خلک وایي په عمل نه ملاوېږي، سل عمل کوو. نه، جنت د خدای په فضل دی، خو فضل په چا کوي؟ چا نه خوشحاله شي که
او خوشحاليږي د هغه چا نه چې څوک نیک عمل وکړي او د ګناه نه ځان وساتي. نو د قیامت د لویې ورځې الله ته ودرېدل ځان ته رامخکې کې الله تعالی ته به ودرېږم ګناه نه ځان ساتئ او نیک اعمال کوئ. انشاءالله الله نه امید ساتو چې خدای به په موږ رحم کوي او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړي دي موږ له به راکوي که خیر انشاءالله. دا زمونږ د سیزو کندي کې د الطاف د مور او د شمشاد حاجي صاحب شمشاد استاد او شمشاد جي صاحب کور والا وفات شوی ده غالبا 15 به جنازه راکړه. الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي. شمشاد حاجي صاحب هم ډېر ښه سړی ډېر نیک سړی او دا کور والے هم ډېر ښه بنیاد هم الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي. د بامبو خیلو د کندي د عدنان مور وفات شوی ده الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د ملګرو نادر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي بیماران دي الله یې ټول له روغ صحتونه نصیب کړي. زمونږ د افتخار حاجي صاحب زمونږ د جمع ملګری دی د ضرور دی مخکې ورځو کې عمردو کې په اکسیډنټ کې غریب شهید شوی دی موټر سایکل په ډغره و غریب شهید شو بیا د جنازې له لاړم. افتخار حاجي صاحب عالم هم دی موږ سره دوره هم کړې ده ضرور وفات شوی دی او داسې ګوره شهادت والا خدای ورکړه او بیا هم دعا ورته وکړه چې الله مغفرت نصیب کړي الله ټول وارثانو له صبر ورکړي الله د نورو غمونو نه وساتي. او زمونږ په دې حیات آباد کې یو دوست دی قاری محمد الله صاحب ډېر ظلم ورسره شوی دی بچی په موټر کې روان او چې د ډاکوان پرې راغلي او ډزې پرې کړې اومه خوله یو ماشوم هلک داسې د 22 کالو هلک په داسې خشته هغه پکې مړ شو غریب او په مړونو یې لټه او پیسې ورسره کړې او بل یې ولا په لاس ویشتې او بل یې ولا په خپه ویشتې دوه زخمیان دي یو مړ دی ډېر غریب دړمن دی ډېر زیاته هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک هغه بچې شهادت قبول کړي او الله یې ټولو وارثانو له پلار له رونو له مور له ټولو الله صبر ورکړي. لویه صدمه ده چې الله ولا صبر ورکړي او الله یې د نورو غمونو نه په امن کې وساتي. او زمونږ نور بعضې دوستان دي وفات شوي دي د چا مور د چا ټول دې خدای پاک وبخي. چا بعضې ته مشکلات دي په کورونو کې الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. دی وایي زما اصغر بابا ته هارټ اټیک شوی دی واقعي بس ورلی دی او هسپتال کې دی اصغر بابا الله دې ولا روغ صحت ورکړي او غفر علي صاحب هغه هم بیمار دی ټولو ته دعا وکړئ چې الله ولا راغلی دی او زموږ د جمع ملګري دی اکثر بیماري الله دې ولا روغ صحت ورکړي. یا الله بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي الله زموږ د مانځله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي په یو قدم اجر ورکړي. بعضې زنانه دي هغوی دعاګانې غوښتې دي بعضې نارینهو په ټیلیفونونو دعاګانې غوښتې دي الله د هغوی دعاګانې تا ته معلوم دي دعاګانې ولا قبول کړي. الله د پریشانو نه ټول په حفظ و امان کې وساتي او بالخصوص د مسافر ورونو ته دعاګانې کوي. مسافرو ته بعضو ته پرون یو ملګري قطر نه ټیلیفون کړو بیمار دی په هسپتال کې پروت دی الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي. څومره مسافر چې بیماران دي الله شفا ولا ورکړي روغ صحتونه ورکړي د سفر د مشکلاتو نه وساتي. چاته چې څه پریشانې دي پریشانې په خوشحالو بدلې کې الله ته زموږ نه راضي شي خدای زموږ توبې قبول ګناهونه معاف کړي خدای د دوزخ نه مو ساتي او خدای د جنت همیشه خوشاله زموږ نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.